غواړي مال زیات کی راشه واوره. په سورة نوح کې الله جل جلاله فرمایي او علاج ښودلی د دې دپاره چې مال غواړي څه وکړه استغفار وویوه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. نوح علیه السلام دې قوم ته دې ویوه چې استغفار ډېر غواړئ، زه به ستاسو مالونه هم زیاتوم او زه به ستاسو بچي هم تاسو ته درکوم او بارانونه به هم در باندې کوم. حسن بصري رحمه الله ته یو کس رالی وی قحط دی، هغه ته استغفار وی. بل کس ورته رالی وی چې زما بچي نه کېږي، وی استغفار وایه. بل کس ورته رالی وی زما مال نشته فقیر یم، وی استغفار وایه. شاګردانو ته ویله چې دا خو هر یو ته استغفار وی او کنه وی الله جل جلاله دغسې ویلی دي که غواړئ مال زیات شي، که غواړئ بچي زیات شي، که غواړئ قحطونه ختم شي، استغفار وی. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. نو دغه دپاره دغه استغفار څونه ویل چې څونه زیات وي هغونه به تعالی الله پاک مال کې برکت اچوي او ثواب به دیم کېږي. نو دا د ځان دپاره وظیفه وګرځوه عزتمنده استغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو الله پاک به ستا درجې هم زیاتې کړي او په مال کې به دې هم برکت واچوي.